نوید له شنو پاڼو او زرغونو پاڼو له یو ځای کولو څخه کتابچې جوړوي. د شنو پاڼو نسبت زرغونو پاڼو ته په لاندې ډیاګرام کې ښودل شوی. دلته دی لاندې جدول د شنو پاڼو او زرغونو پاڼو شمیر راښیي چې نوید ترېنه 2 کتابچې جوړوي. دا یو جدول دی. دلته وایي نظر پورته ورکړل شوي نسبت ته دغه نسبت ته په لاندې جدول کې د نامعلومو قیمتونو ځایونه ډک کړئ. نو موږ راځو لومړی دغه د شنو پاڼو او زرغونو پاڼو نسبت لیکو چې دا څومره دی. نو دلته د شنو پاڼو دی 1 2 3 دلته موږ سره 3 دي شنې پاڼې او 1 2 3 4 5 د زرغونو پاڼو شمیر دی. نو نسبت یې دی 3/5 یا هرو 5 زرغونو پاڼو ته 3 شنې پاڼې دي. نو اوس راځو موږ ګورو چې دلته دا کتابچې چې جوړوي دې کې دا نسبت څنګه جوړیږي. نو نوید 2 کتابچې جوړوي، یوه لویه او یوه وړه. نو لویه کتابچه کې د شنو پاڼو شمیر څو دی؟ 21 دی. دا د شنو پاڼو شمیر دی. زرغونو پاڼو شمیر به څومره وي دا به اوس موږ معلومو. نو له 3 نه چې 21 ته راشو دا ضربیږي څو ځلې؟ په 7 کې ضربیږي. نو لیکو چې دا ضربې 7 شوی دی. نو همدارنګه 5 نه چې د اوس دلته راځو دا به هم ضربې څو کوو؟ دا به هم ضربې 7 کېږي. نو 5 په 7 کې 15. نو زرغونې پاڼې څومره راځي؟ 15 راځي. نو 21 نسبت 15 د عین نسبت دی لکه 3 نسبت 5. او یا ویلی شو چې 5 زرغونو پاڼو ته 3 شنې پاڼې پکارېږي. نو 15 لپاره به 21 پکارېږي. اوس راځو وړه کتابچه جوړوي. دې کې موږ ته د زرغونو پاڼو شمیر راکړل شوی چې 20 دی. موږ به شنو پاڼو شمیر معلومو. نو موږ وایو چې 5 نه چې 20 ته راغلو دا ضربې څو شو؟ دا ضربې 4 شوی. اوس به دا هم ضربې 4 کو. نو دا به 4 ولیکو. نو 3 چې موږ په 4 کې ضرب کو ځواب پلاس راځي 12. نو 20 شنو پاڼو لپاره زرغونو پاڼو لپاره څومره؟ 12 شنې پاڼې پکارېږي. دلته وایي لاندې ډیاګرام د رنګونو په یوه ګډوله کې د شین رنګ قطیو شمیر او د سور رنګ قطیو شمیر راښیي. نو دومره شین رنګ قطی او دومره د سور رنګ قطی راګډېږي او رنګ جوړوي. وایي په ګډوله کې د سور رنګ قطیو نسبت شین رنګ ته څو دی؟ نو راځو موږ دلته لیکو چې دلته د شین رنګ شمیر دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نو دا دی 10. او د سور رنګ قطیو شمیر دی 1 2 3 4 5 6. دا دی نسبت پر 6. نو دا یو قانوني نسبت دی، خو دا تر ټولو کوچنی نسبت دی چې موږ یې لاسته راوړلی شو. موږ کولی شو دغه دواړه عددونه په 2 باندې وویشو. نو که چیرې دا وویشل شي 15 چې په 2 وویشل شي 10 چې په 2 وویشل شي 15 ځواب راکوي. او نسبت پر 3 6 چې په 2 وویشل شي څو پاتې کېږي؟ 3 پاتې کېږي. نو موږ ویلی شو چې دلته د هر 5 شین رنګ قطیو لپاره 3 دانې سور رنګ قطی پکارېږي. او دا موږ کولی شو دلته په دې ډیاګرام کې موږ ښیو دلته 3 سور رنګ داسې او 15 دا شول او همدارنګه بیا 3 دا او ورسره 15 دا. وروستي مثال کې وایي لونګ او ورور یې ګلاب د خپل باغ له ونو څخه مالټې راټولوي. د لونګ لخوا راټول شوي ونو نسبت ګلاب لخوا راټول شوي ونو ته په لاندې ډیاګرام کې ښودل شوی. دلته دی. نو دلته وایي چې نظر پورته نسبت ته ګلاب به څو ونې راټولې کړي وي کله چې لونګ له 20 ونو څخه مالټې راټولې کړي. نو راځو دلته د ونو د دواړو ورونو لپاره د ونو نسبتونه لیکو. نو دلته دی 1 2 3 4. لونګ چې 4 ونې راټولې کړي نو ګلاب پکې څومره راټولوي؟ 1 2 3 4 5. ګلاب راټولوي 5 ونې. د دوی ترمنځ نسبت دی 4/5. نو اوس راته وایي چې که چیرې لونګ 20 ونو څخه مالټې راټولې کړي. نو دلته لیکو چې که چیرې لونګ 20 ونې راټولې کړي نو ګلاب به څومره راټولوي؟ نو 20 نه چې موږ 4 نه چې 20 ته راځو دا موږ په 5 کې ضرب کړی ضربې 5. نو دا به هم څو کې ضربو؟ 5 کې. نو 5 په 5 کې 25 کېږي. دلته لیکو د ګلاب ونې 25 وي. نو 4 د لونګ ونې دې لپاره 15 د ګلاب ونې راځي. دا عین شی دی لکه 20 د لونګ ونو لپاره 25 د ګلاب لخوا راټول شوي ونې شي. نو ځواب دی
15 ونې.